پلار خپل زوی ته وایي که نه وایي میخ راخله او په دې دیوال کې ټکوه. یار ډېره سبق آموزه کهاني ده او ویډیو راسره لږه مکمل وګورئ زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت دی. ملګرو داسې وه که نه د پلار یو زوی و هغه ډېر زیات غوسه ناک و ډېره زیاته غوسه به ورله ورتلله. په کور کې به یې مور ته هم کنځلې کولې، ګاونډیانو ته به یې هم کنځلې کولې، ټولو خلکو ته به یې کنځلې کولې، ډېره زیاته غوسه کېده و ملګرو. نو دې پلار ورته ډېر عجیبه عمل وښودلو، وایي چې کله تاله غوسه درځي نو ته داسې چل کوه که نه چې ته میخ رااخله او په دیوال کې ورټکوه. نو چې کله داسې وه که نه د هلک ولګېد که نه دې له به کله غوسه ورتلله نو دا خپله غوسه چې ده نو دا په میخ باندې سړوله او دا میخ چې دی نو دا به په دیوال کې ورټکواوه. د ورځې چې دی نو دې له 30 پیره غوسه ورله او 30 میخونه چې دی نو دې په دیوال کې ټکواله. په دویمه ورځ باندې بیا دې یې عمل وکړ، بیا 30 میخونه ټکواله. تقریبا د 100 ورځو پورې دې عمل وکړ، په 100 ورځو پورې چې دی نو دې میخونه ټکواله. د هغه نه پس چې دی نو دې هلک خپل پلار ته وایي که نه وایي پلار ته وایي که نه وایي زه نور ستړی شوم او زه نور میخونه نشم ټکولی. نو دې پلار ورته ویل که نه چې ته اوس چې دی نو ستا غوسه کنټرولېږي نو ته چې دی نو یو میخ دې واپس راوباسه. نو چې کله دا هلک چې دی نو واپس چې دی نو دا میخ چې دی نو راوباسي، کله چې داسې شوه که نه دا ټول میخونه یې واپس راویستل که نه نو چې پلار چې دی نو دا خپل زوی راوستو او دغه میخونه دې سرو ته یې ودراولو، ویل دلته اوس ودرېږه، ویل دې ته اوس ګوره که نه دا میخونه خو تا ورټکوالو دا خو تا واپس راویستلو خو دې سوري پکې اوس هم پاتې شول. ویل چې کله ته غوسه وکړې او چاته کنځلې وکړې چاته تکلیف ورکړې که نه نو دقسې دا زړه چې دی نو دننه دا زخمي شي، دننه دا زخمي شي او که نه نو دا زړه چې یو پیر زخمي شي که نه نو دا بیا زخمي وي، دا همیشه دپاره هغه شان وي. او په دې زړه کې چې وي نو هغه خبرې ضرور پرتې وي چې چا تاله تکلیف درکړی وي که نه هغه خبرې نه تا ته به همیشه په زندګۍ کې راځي چې کومه کس تاله مخې له راځي که نه تاله تکلیف درکړی په زندګۍ کې هغه کس خبرې به تا سره چې دی نو زخمونه به واپس راتازه کېږي. او یار دا په زندګۍ کې شوي دي، په ما باندې هم په زندګۍ کې الزام لګېدلی او د هغه نه پس چې دی نو کم کسانو چې په ما پسې لګیا وو هغه خلکو هغه خبرې ما ته اوس هم په دې زړه کې پرتې دي او هغه زخمونه او هغه هر څه چې دي نو اوس هم دي او دا بالکل نه ټیک کېږي. ملګرو په دې ویډیو کې موږ لا ډېره زیاته عبرت دی، چېرته هم د چا زړونه مه زخمي کوئ، مه ازاره کوئ، دا بیا چېرته هم نه روغېږي. ګوره دا زړه چې د یو پیر ازاره کړو، یو پیر دې زخمي کړو که نه یو پیر چې دې داسې کړو یو پیر چا ته تکلیف ورساو نو دا چېرته هم نه ټیک کېږي. ګوره ښه همیشه دپاره چې دی نو خلکو ته تکلیف مه رسوئ. او بل دا چې غوسه کوئ نو کوشش کوئ که نه چې تاسو له غوسه درځي نو اعوذ بالله وایئ که نه او ګس طرف ته لاړې توکئ کوشش کوئ. او بل دا چې غوسه چې ده نو هغه کنټرولوئ، 2 منټه غوسه یي که نه او د هغه نه پس چې دی نو کله انسان غوسه وکړي نو هغه بیا ډېر زیات خفه وي. ملګرو نو چېرته هم په زندګۍ کې چاله تکلیف مه ورکوئ، دا تکلیف او دا غوسه دا چېرته هم د دې زړه نه نه وځي. یار په زندګۍ کې چې له چا هم تکلیف درکړی دی، چا هم ستا زړه ته تکلیف درکړی دی، تا ته یې خوشي خبرې کړي نو هغه همیشه ستا په زړه کې پرتې دي او همیشه چې دی نو هغه په زړه کې پرتې او هغه د خلکو د زړه نه نه وځي. چې هغه انسان خلکو له مخې له راځي نو هغه ورته ضرور دا خبرې چې دي نو هغه ورته مخې له راځي او هغه خبرې او هغه زخمونه یې ښه راتازه کېږي. یار